دا یو ورو سوال کړی دی چې یو سړی په کور کې د سحر د سنت وکړي او بیا جومات ته راشي نو تحیة المسجد به کوي او که نه؟ الجواب غوره طریقه هم دا ده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه اکثر چې هغه به سنت په کور کې کول او دې کې زموږ دا خلک کمزوري په دې مسله کې په عمل باندې سنت ته په کور کې کول مستحب طریقه ده یو حدیث کې دا راځي چې د کورونه مقبرې مه جوړوئ منځونه پکې کوئ بلکې یو حدیث کې داسې راځي چې افضل صلاة المرء د یو نارینه غوره مونځ هغه په کور کې دی سوای د فرضي مانځه نه غوره مونځ د نارینه دا هم په کور کې دی سوای د فرضي مانځه نه چې کور کې څه نه صحیح سره دې مانځئ برکت یې به دې کور کې که هغه د مانځه نه مخکیني سنت دي که هغه وروستني سنت دي ځکه زموږ دا خلک یو خبره کوي د عرب سنت مونځ نه کوي نو دا خبره یاد ساتئ چې عرب اکثر دې مسلې نه پوهه دي په دې مسله پوهه دي چې سنت مونځ په کور کې کول غوره دي نو دا بدګماني به د ځان نه په یو مسلمان باندې نه کوي لکه اوس یو امام مونځ وکړو اوس دلته دې ملک امام مونځ وکړو اوس زموږ خلک وګوره دا وی عالم دی دی عالم دی لاړ ووت نو یو خدای چې ستا په مخکې به سړی سنت کوي هله به یې ته منې که ته چا په دې ډیوټۍ مکلف کړی چې د خلکو سنت ګوره څوک یې کوي څوک یې نه کوي دویمه دا کیدای شي دی په دې خبره باندې پوهه وي او غالب ګمان هم دا دی چې جومات امام دی خو په دې پوهه دی چې غوره مونځ د نارینه دپاره د فرضي نه علاوه دا هم په کور کې دی زی کور کې سنت کوي نو دا د ځان نه د بدګمانیانې او د ځان نه د خبرې کول د دې نه اجتناب پکار دی کور کې سنت کول دا صحیح طریقه ده او غوره طریقه ده جومات کې هم صحیح ده خو افضل دا و چې کور کې شی ډېر و چې سنت وکړو د سحر ده په کور کې او بیا راغی جومات ته نو اوس به دا دوه رکعته کوي که نه چې هغې د تحیة المسجد وي نو او کوي به ولې به کوي ځکه چې دا د دې جومات حق دی د دې سره تعلق نشته اوس چې دا د سحر مونځ دی که کوم مونځ دی نه هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلي رکعتین تاسو کې چې سړی جومات ته راننوځي د هغه وخته پورې به نه کښېني چې څو پورې دوه رکعته مونځ نه کړي دا د دې جومات حق دی نو چې کله ته جومات ته راننوتې او سحر سنت دې کړي دي نو تحیة المسجد وکړه دوه رکعته دا د دې جومات حق دی او په دې کې زموږ خلک لویه کوتاهي کوي څنګه لویه کوتاهي کوي تحیة المسجد باره کې نه کوي دغه شان به رانوځي کې بني جومات کې یعنی د دې نه انکار لکه سړی چې نور راختلی او د دې انکار کوي چې نور نشته دغه شان به راننوځي دې جومات او دا به کښېني دې د تحیة المسجد دا د دې جومات حق دی دا داسې دي لکه ته چې د جومات سره سلام دوا کوې لکه ته چې د یو کس سره میلاو شي که نه خیر په خیر ورته نه وي اړه سره میلاو کې د میلاوېدو یو طریقه ته چې جومات ته راننوځې نو د جومات دا حق دی په تا باندې چې ته دې کې دوه رکعته مونځ اول وکړې الا دا چې اوس فرضي مونځ ولاړ مطلب مقصد مونځ کول دي او فرضي مونځ ولاړ اوس په دې فرضي کې شریک شه مونځ وشو که ابتدا د مانځه نه وشوه نو دې کې زموږ خلک ګوره لویه کوتاهي کوي یا خو خبر نه دي دې مسلې نه او یا خبر دي خو قصدن پې عمل نه کوي او یا کیدای شي بعضو سره څه وزر دی لوی وزر څه دی نه څنګه او اصل دا چې مسلک خبره ده بس دا وزر به وي چې مسلک او بس دا وایي چې جی دا پکې مازدیګر وخت دی او دا مکروه وخت دی او دا سحر منځه نه بعد چې راننوتې او دا مکروه وخت دی د دې مونځ سبب دی او هر هغه مونځ چې سبب وي نو هغه په دې مکروه اوقاتو کې هم کېږي ممنوعه اوقاتو کې
په هغې کې هم کول جایز دي. والله اعلم.